دا الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي اخر دا دی چې خپل ځان کنټرول کا او که ځان د فتنو څخه حفاظت کوې مجلسونه ځان وساته کور کې پاتې شه دا فتنې اوس بیخي ډېرې دي ځوانانو زما دا خبره واورئ فتنې زیاتې دي د فتنو څخه د حل لار دا ده چې علیکم په تاسو باندې لازم دا ده چې کوم شان د عزت دي پر هغوی لاس ونیسئ چې قرآن او سنت دی په دې لاس ونیسئ په دې لاس ونیسئ علماو تاسو ته چغې بغارې وکړئ دا د اخر زمانې علامه څه قسم دې مې په خدای دا کتابونه تاسو وګورئ پخوا زمانه کې به چا د یوه حدیث دپاره دومره سفرونه کول لوږې او تندې به پر ځان ول نن د علماو زاري د علماو ژړا د علماو بغارې دي چې د خدای ری وګورئ یو راسي د لمونځ خو زده کړي مګر دې اهتمام نه پکوي واورئ دا واورئ دا به زما ممبر دغه مسجد انشاءالله زموږ سی شاهد دي که خدای کوي داسې وخت والله بالله تله ووینئ دا دې شک قسم مې در واخیستې چې تاسو به د کلمې د زده کولو دپاره کس بیا نه کوي پیدا قسم په خدای کې پیدا کوي الله دې پر موږ ټینګ راولي دا وخت لیکن ویې به وینئ که زموږ دغه مینه د دین سره وه زموږ دغه وفا د خپل دین سره وه زموږ د پیسو دپاره وخت درلودی د کاروبار دپاره مې وخت درلودی د دراهمو د دنانیرو د ډالرو دپاره مې وخت درلودی د هغه دپاره مې په میاشت سفرونه کول د هغوی دپاره مې پیسې خرڅولې د هغوی دپاره مې باقاعده ټرینینګونه کول هر څه مې کول هغه مې ګټلې لیکن هغه دین چې زما د دنیا د پیدایش مقصد هم دغه دی زما د آخرت والآخرة خیر و ابقا آخرت زندگی همیشه ده دا پاته نه ده د دنیا دا پاته ده هغه آخرت زندگی ما پرېښوه دنیا مې رامخته کړې وه دا به د قیامت په ورځ باندې تاسو جواب دا کسان ناست زه به ټولو کې اوس ولاړ کړم بدګماني نه کوم یو کس چې پرله پسې د لمانځه اته فرضونه باندې تېر کړي فرض دی د دغه فرضو و اخوا ته که چیرې چا په دغه یو فرض کې مخالفت وکړي قسم دې مې په خدای که یو لمونځ صحیح سوی دی راته تېره کړي چا یې زده کړي دا زموږ دین نه دی دا زموږ اسلام نه دی دا زموږ قرآن نه دی موږ په زوره په دې دین راوړی دی دوی په دې په زوره په دین ځان باندې قبول کړی دی ولې د الله بندګان د لمانځه دپاره ته دومره وخت نه لرې چې د خپل لمونځ زده کړې د یوه اتحیات د خپایه پورې دغه یوه ژباړه که ماته چا وکړه زه 1000 روپۍ انعام ورکوم یوه اتحیات لله یو هغه چې طالبي سبقان یې ویل یا نه د نور کسان ته وایي اتحیات لله در پایه پورې دغه یوه معنا ماته وکړه دا زموږ دین دی دا زموږ د دین سره وفا ده په پیسو ښه پوهېږې په کاروبار ښه پوهېږې په دولت ښه پوهېږې په اولاد ښه پوهېږې په عیاشي ښه پوهېږې په چکو په کرمبوټو په دې ښه پوهېږې په پتو به د خدای په قهر باندې ښه پوهېږې لیکن کله چې د لمانځه وخت راسي تا ته مولوي صاحب لمونځ کړي تا ته دې الله هدایت وکړي ته وایې زما ژبه پنډه ده نو زه څنګه یې زده کړم ستا د هغه ژبه دې د جهنم په اور وسوځېږي په دې دې ښکنځل څنګه یې زده کړي تا په دغه ژبه باندې د خدای تبارک وتعالی د احکام مخالفت څنګه یې زده کړی دی تا دغه علماو ته بد ویل دي څنګه یې زده کړي دي دغه ژبه علماو بد ویل یې زده کولی سي ښکنځل یې زده کولی سي درواغ یې زده کولی سي بهتان یې زده کولی سي غیبت یې زده کولی سي لیکن د خدای قرآن او قانون الله وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر الله وایي ما یې اسانه کړي دي ما اسانه کړي دي درواغ غیبت بهتان دا ګران دي قرآن اسانه دي تا ګران یې زده کړي دي اسان ته دي شا ګرځولې ده دغه ته مسلمان یې ځان ته مسلمان ومایه او پر دې باندې فخر هم ځان ته کوي چې زه مؤمن یم خدای ری وګورئ د قرآن ری وګورئ اخري وخت دی په دغه حال کې به مړ سي یو لمونځ به دي د قیامت په ورځ به د الله حضور ته یو کس راسي 80 کاله به یې لمونځونه کړي 80 کاله لیکن په عملنامه کې به د یوه لمانځه حساب دی ولې لمونځ یې زده نه الحمدلله په الحمدلله ویل الحمدلله سمه ده درد وي خدای تا ده صلات الله ته ای د خدای بندګانو لږ خو سوچ وکړئ اتحیات ویل اتحیات او اتحیات مبارک ته مولوي صاحب ویل دې معنی کې فرق شته اللهم صل علی محمد څه معنی محمد څه معنی دا زموږ دین دی دا زموږ مسایل دي دا زموږ روزمره زندګي ده زموږ پر دې ولاړ دونې د هېچا سره دا سوچ نشته دومره فکر د هېچا سره نشته دا روزمره هر څوک کاروبار ته وځي لیکن د روسې پورې دا